قسم په خدای کنه ستا غوښې د افغانانو کباب نه کړلې. وکیل اخر هم د جنرال مبین په لاس ورغی او لایف ته راوستل. په لایف کې اول یو بل سره خبرې وکړې او بیا هغې نه وروسته وکیل جنرال مبین ته کنځلې وکړې. ملګرو د جنرال مبین او وکیل دغه لایف مې 6 ځلې په یوټیوب اپلوډ کړ خو بیا یې هم ډیلیټ کوي ځکه چې وکیل په دغه لایف کې جنرال مبین ته ډېرې کنځلې کړې دي او لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې یوټیوب دا قسم ویډیوګانې نه پرېږدي که بیا یې هم څوک اپلوډ کړي نو ډایرکټ یې ډیلیټ کوي. نو ما هم دا 6 ځل ده چې د وکیل او د جنرال مبین دغه لایف ویډیو مې راکټ کړه او غواړم چې دلته له تاسو سره اپلوډ کړم. ملګرو که غواړئ چې د جنرال مبین او وکیل همدا لایف وګورئ نو له موږ سره په ویډیو کې تر پایه پاتې شئ. په دغه لایف کې چې کله جنرال مبین وکیل راپورته کړ نو وکیل له اول نه چا په غوسه کړی و چې جنرال مبین په تا پسې ګرځي. جنرال مبین له وکیل سره په ډېر انسانیت او په ډېره ښه رویه باندې لګیا و خو وکیل एकदम په جنرال مبین باندې کنځلې را خلاص کړې او ورته یې وویل چې که د همدغو افغانانو لاس ته ورغلې نو غوښې به دې وخوري. قدرمن دوستانو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې جنرال مبین د دغو فحاشو ټیک ټاکرو په خلاف یو کمپاین شروع کړی دی او له خلکو څخه یې هم غوښتي دي چې له ما سره په همدې کمپاین کې برخه واخلئ تر څو له ټیک ټاک څخه دغه افغاني فحاش خلک ختم کړو. جنرال مبین یوازې وکیل نه بلکې زیباګل، خلیل او ولی ولای هم یاد کړي دي او ویلي دي چې دوی لایف راځي ځان افغان شو کوي او بیا د افغانانو کلچر او پرتګونه په سر کې ورتړي. ملګرو د جنرال مبین او وکیل دغه خبرې ډېرې اوږدې نه وې زر قطع شوې ځکه چې وکیل د جنرال مبین خبرې ته هیڅ غوږ نه نیول او ډایرکټ یې جنرال مبین ته کنځلې شروع کړې. ملګرو تاسو د جنرال مبین د دغه اقدام په اړه څه نظر لرئ؟ نظر مو راسره په کمنټ کې خامخا شریک کړئ.